تفریحي پارکونو ته د هیوادوالو تګ زیات شوی دی. د لوی اختر د رخصتیو په ورځو کې ډیری هیوادوال پارکونو او تفریحي ځایونو ته ځي او د اختر شپې ورځې په خوښیو سره نمانځي. دا د کابل ښار د 12مې ناحیې اړوند د حبیب الله ځاځي یو لوی تفریحي پارک دی چې هر ډول د لوبو او ساتیرۍ پرمختللي وسایل پکې شتون لري. دغه پارک په یوه پراخه شنه سیمه کې جوړ شوی چې د ډیری هیوادوالو پاملرنه یې جلب کړې ده. د حبیب الله ځاځي پارک ته نه یوازې دا چې د کابل ښار اوسیدونکي ورځي بلکې د هیواد د نورو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان ورځي، ذهني ارامتیا ترلاسه کوي او تفریح کوي. پارک تفریحي ځایونه سته دی، یعنې د هر نگاه نه پوره دی. نو داسې لکه د ماشومانو لپاره د ساتري ځایونه دغسې ښه چمنونه لري، ښه تفریحګاوې لري. نو موږ د همدې نه د استفادې سره راغلو چې یو تفریح سي د اختر په ورځ کې. پارک څخه هم ډېر لذت وي او ډېره ښایسته منظره ده. موږ چکر ووهه او ډېر ښایسته پارک دی. 15 انډیوالان مو ځان سره راوستي او سبۍ نه راغلي وو، دلته هم دیګ وکړه او ډېر ښایسته پارک دی، ډېر خوشحاله دي. د حبیب الله ځاځي پارک د اکثریت شیان شته پکې، د خوشحالۍ لکه کشتۍ شوله، بوکس وهنه شوله، تمریناتي کلبس او داسې نور شیان، ډېر هوټلونه او هر شی پکې شته. دا ډېر ښه مثال پارک دی او ښه هوا لري او دا پارک ته ډېر د لرې ځایونه خلک راځي د هوا دپاره. نو انشاءالله هر شی کنټرول دي او نوره چارې هم ښې په مخ روانې دي. ورکې د اصولو مطابق پارک دی، یعنې هر رقم خلک دلته نه پرېږدي او ډېر ښه فضا لري او ډېر ښه خلک راځي دغه ځای ته او ډېر د لرو ځایونه ورته راځي. د حبیب الله ځاځي ډېر ښه پارک دی، ښکلی پارک دی. د حبیب الله ځاځي پارک د هیواد د یو ملي پانګوال له لوري د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د تفریحي پارکونو په شان په نوې او عصري بڼه جوړ شوی دی چې د ځوانانو او ماشومانو لپاره د لوبو او ساتیرۍ نوي او عصري وسایل پکې شتون لري او دغه سیمې ته یې ځانګړې ښکلا هم ورکړې ده. همدارنګه یو ګڼ شمېر هیوادوالو ته یې د کاروبار زمینه هم برابره کړې ده.